محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د منافقانو ذکر شروع دی او داغي هغه مختلف منافقانه مرزونه او منافقت داغي وضاحت الله پاک فرمای. د دین مخ کې دا خبره تیر شو چې دغه منافقان دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین تقمقل او بیوقوف وي چې دا قمقل دی بیوقوف دي د دې پشان دی ایمان وروړي دی پشان منګم بیوقوفه جوړ شو العیاذ بالله. نن درس کې داغي بل هغه منافقانه خبره ذکر کوي او هغه دا چې دی وسره مؤمنانو پورې خندا هم کوي مذاق هم دی پورې کوي او چې هر کله مسلمانانو سره مرګري وي مونږ خو کلک مسلمانان یو تاسو مرګري مونږ مسلمانان یو مؤمنان یو تاسو په شانته نو دی اصل کې دا د دې لپاره چې یو خو ځان دغه نه په خپل ذهن کې بچکو چې مسلمانانو داغي تکلیف نه یا دغه نه مونږ بچ چې اسنه په مونږ چرته تور اوچته کیه او دویم دا چې ځا کم طرف ته مفاد ډیر وي او فایده ډیر نو بس هغه طرف نه خپل فایده هم حاصلو دوه طرفه به کم دینو وو. د دې وجنه قران پاک کې د منافقانو سزا ډیره ذکر شوې ده سخت ذکر شوې ده. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان با د جهنم په خطه طبقه کې وی هغه سخت طبقه کې وي. نو دا خکارا کافر چې هغه هندو دي کا يهودي دي سیک دي عیسائی دي مشرک ته داغه نه بچ کېده آسان دي ځکه چې هغه ته پیژنې چې بدا زما دشمن دي خو منافق پټ دشمن دي. د دې وجنه د دې قاضیانی دا کفر او د قاضیانی دا نقصان دین اسلام ته د نورو کافرانو په نسبت ډیر دی. دا غي وجه دا ده چې د قاضیانی پیژندل ګرانیه چې چاته پته ني ناغي ته سوچه مسلمان ښکاری چې دا خو سم دم سړی د خمانځل راځي خو سبق وي خو مونږ کوي ناغه ته چې کم دی پیژنګلو دا ګرانی. د دې وجه نه چې کم دینو قاضیانان دا د نورو په نسبت ډیر مردار دي. بهرحال نو زدي یو خبره دا ذکر کوي چې هر کله دی مسلمانانو سره مرګري شي وي مونږ خو تاسو مرګري خو چې هغه خپل شیطانانو سره مرګري شي نو ګوره چې بی دینه شو او د خدای دین پرې خود الله وته شیطان ویلی دی. حالان کې د دې منافقانو چې کوم مرګري هغه انسانانو هغه پریان نو شیطانان نو خو کار د شیطانانو نو الله وته شیطان ویلی دی. نو د دین مخالف چې دی د دین دشمن چې دی چې دین ته نقصان رسي دا شیطان دی الله وته شیطان ویلی دی. نو چې دا خو مونږ تاسو سره یو خو دی پسې خاصه مونږه غټو کې مسخره کوو اسې دوکا کو را دوکا کو الله وی چې تاسو د دې ټوکو به مونږ تاسو ته لغه درکو سزا درکو تاسو د دې ټوکو به تاسو ته هغه دغه ملو شي خو فل حال مونږ تاسو له مهلت درکو مهلت ورکو. دا الله پاک د طرفه کدا الله هر څونه دشمن دی خو الله ولا وخت ور کوي دا د الله قانون دی.
د شیطان نلوي دشمن مد الله رسوکین لیکن شیطان دې چې کوم دی دا د سونه لوی مهلت ورکړه دی نو د دې د پاره چې سبا دا سکونه وایي چې بس خو الهون ته مخالفت مې وکړو بس زری را سزا راکړه نو د دې مهلت نه غلطه فایده غشتل نه دی پکا چې زمبز خو دغه د مونږ نه کوم بل څه نه کوم خارس او ورسشتنه بالکل ټیک ټاک هم نه کنه ان بس ربک لشدید استاد رب نیول ډیر سخت دی الله پاک انسان نیسی خودم ردا چې مهلت ولور کی او چې دی خپل سرکشه کې یو حد تور سينو بس بیا پیغه واګرا ټیټ کی الله فرمایي چې دا دونه بدبخت دي او دونه بد قسمت دي چې دی په دې نه پويږي چې مونږ کوم قسم سودا وکړه کوم قسم سودا وکړه د خدای دین پرې خود جنت هم پرې خود پیغمبر علیه السلام هم پرې خود صحابه کرام هم پرې خود نو داغه په بدل کې موږ سو واغشت دومره خودی له سوچ پکار دي چې موږ واغشت سه موږ گمراهي واغشت موږ کفر واغشت موږ جهنم واغشت موږ د الله او د الله د پیغمبر او د صحابه کرام دشمنی واغشت نه الله وی دي ته دومره چې کم دي د عقل کار نه کوي د دې د تجارت خودی د پر ډیر لوی د تباہی تجارت یو کو د نقصان تجارت یو کو او بیا الله د دې یو مثال ذکر کوي چې د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دی اورې بل کړی دی او د هغې رڼا کې چې کم دی نو بس دی لګیا دی او ناڅاپه چې کم دی بس هغه رڼا ته چې کم دی مړه شي ختم شي دقسې منافقان دی خو لګیا دي چې زه بس مونږ خو بس پته نه لګي پته نه لګي لیکن ناڅاپه چې کم دی دا ظاهري چې دی سوی دا به هم ختم شي یا دویم مطلب یې دا دی داسې ډېر مثالونه چې کم دی چې مثال په طور منافقان دا ظاهری د ایمان دا رڼا چې دی ځان ته پړقای را پړقای دا به ختم شي دا به ختم ځکه چې دی پزړه کې چې کم دی د ایمان غرڼا نشته دن ایند نشته تیل نشته چې هغه وبلیږي او دغه چې کم دی نو دویم مطلب یې دام دی چې د قیامت پر ورځ باندې چې په پولیس ورات باندې مسلمانان تیریږي نو د مسلمانانو تبع الله پاک یو رڼا ورکی ته هغه رڼا باندې بدی چې کم دی په پولیس ورات باندې تیریږي نو یې دی ورمنډ کې جزا کارو شو هغه سره بدی یو ځای شي او په پولیس ورات بروان هم شي نو دی بوجه تا خو بس په دنیا کې مل دوکې دړاکې ورکړې او جوړ بس هغه التم سنو او دلتم زبس بیڑا پار ہو گیا کارو شو بدی بدا سے سو قدم په پولیس ورات باندې کیدی نو دی بډې زیات مطمئن اور خوشاله ای زبس دلتم کارو شو داغي غرانا باندې التم داغي د ایمان پاغه دغه باندې بچرا بچو او دلتم بچو او چې داس یو سو قدم کیدی بس ناصفه به تور تمشي او پرده برو ورزي ګو دی بچ کم دی لاړ شي د جهنم بیخته به ورزيږي نو الله فرمای چې دغه څه بدی د دې مثالوم دغه څه دی چې دی په تور تم کې چې کم دی په پاتې کیږي او بیا اخر کې الله فرمای چې کم انسان حق نوري نو کده د غوګونه ډیر تیزم دی کنه او ډیر غټ غټم دی خو د لره نه आवाज اوري خو الله وی زور ته کونو یم چې دا کونو الله وی زور ته کونو یم چې دې زما په زما حق زما دین زما قران زما خبره زما د نبی علیہ السلام خبره په دې وګ باندې نوري نه الله وی دا کونو او قبل فرض دی په خپل خپل باندې سمې خبرې نه کوي دا الله دین په نه بیانې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خبرې په نه کوي د صحابه ذکر په نه کوي قران په نه وایي نو الله وی دا چاړه دی دا ګونګ دی اگر کدی ټول ورځ خبرې کوي خدا چاړه دی او بیا الله فرمای چې دې په دسترګې مې دل ورکړي دي چې دا ډېر لوی نعمت دی نو که په دې سترګو دې قران ته نه ګوري په دې سترګو دې سم خبرو ته نه ګوري غلطي استعمالي الله وی کدی هر سونه لیدو والده خو زه اعلان کوم چې دا ړوند دی الله دغه منافق ته چې کم دی بیا کونم ویل دي ګونګ مت ویل دي ړوند مرته ویل دي او الله وی دسه پوزیشن دی چې دی واپس نه راګرځي بس دی چې کم دی بس لړ پرې وته د خپل منافقت کې دی چې دینو غرق شو زدي وجنه دینه دا خبره دی باندې لک فکر پکار دی زمنګ باباجي صاحب رحمت الله علیه هغه به چې ما کله ترجمه کوله نو چې زبر ترجمه نه وروتم نو سوچ به واغشتم چیرې دا مونږ سوایو په قران کې زمونږ د ژوندۍ خدای نه بدل روانه ده دا بس کیږي مونږ خو شپه او ورځ چې کم نه سوچ صرف چې کم دی د دنیا ګرځولې دي منظم کوو مونږ منظم کوو تلاوت بم کوو
خو زمون بنیادی سوچ او بنیادی مقصد او ایم زمون چې کوم دی هغه به د دنیاي زمون په ټول سوچ دا داسې منګه د دې د پاره کو چې زیره دا مونږ او داس کوم چې لګ دې کاروبار کې برکت راشي لګ دې پیسو کې برکت راشي منګه دغه که وظایف کو یې لګ دې پیسو کې او دې کاروبار کې دې نوکرې دکان کې لګ برکت پیدا شي ټیک ته دا ډیره ښه خبره ده چې برکت پیدا شي خو مقصد خداونه ګرځي ده کنه مطلب دا نه چې مقصد زد ما دنیا ګرځولې ده دا غي د کامیابی د لپاره قسمه قسم سب سوچونه کوم هغه له سپورټونه پیدا کوم کاغه د وظیفې په شکل کې کاغه د چانه د مشورې په شکل کې کاغه د سوچ په شکل کې خو زم چې بس هغه شی کامیاب شي نه مقصد ځان ته چې کوم دی د الله دین ګرځول پکار دنیا چې کوم دی بس یو عارضی ضرورت غونته بس جوړول مقصد دین دنیا زموږ ضرورت دی زمونږ کله کله زدا سي جټانه غونته خبره کوم زمونږ صحابه کرامو کې د صحابه کرامو چې کوم دی مقصد اخرت مقصد دینو دنیا یې ضرورت زمونږ مقصد دنیا ده زمونږ مقصد دنیا ده دانو اسی بس وسره اضافي چې کوم دی وسره کوو دا مخه خبره ده خو مقصد ګرځول نه دی پکار ترجمه د خیال و اذا لقوا هر کله چې دی ملاقاتو کی دی ملوشي الذين د هغه کسانو سره امنو چې ایمان وروړ دي قالو ندی وای آمنا من ایمان وروړ دي دا غي د يرنه من ایمان وروړ منافق سره دا ډېر بوزدلی دي ډرنی د ډېر او چې کوم زغیا زلوري بس هغه یو طرف ته فیصله وکي سراسر مو هو یا څنګه هوجه بس یو طرف ته شه دا دو مخه وی په قیامت کې به مختور وي چې د کاغذ په شان د دو مخه لري نه دغه انسان ډیر په قران کې په احادیثو کې د سلف صالحینو په اقوال کې دغه انسان باندې ډیر بد ویل شوی دي چې دا دوانه روخوي دوانه طرف وي یو سرم چې کم دی بل سرم نه صفا ستر ملس صفا سړی چې کم دی د انسان ور صحابه کرام دومره صفا خلکو چې د اسلام په ابتدایي دور کې چې کړه سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ ابتدایي دروازو کې یو پیراسی نبی علیہ السلام لراغه نو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیتا سره می ډیر زیات محبت ته وی عمر سمره بیا وی چې ډیر محبت ته د ارچانه می ته ډیر زیات خوخه خو د ځان نه د ځان نه علاوه راته نور د هر چا نه خوږي ور دغه جسه پړوي په پخلوغي بس صفه خبره کوله هغه لکه منافقت وړه کې ځکه نبی علیہ السلام مرته عمره ک پوزیشن دغه سی چې ته وې چې د ځان نه ور ایمان دې نیمګړ دی ایمان دې نیمګړ وی ښا وی یا رسول الله ته گواوسه چې د الله په ذات مې دې قسم چې ما ته خپل ځان نه مستدیر جاب ګران شو د خپل ځان نه فورا نه دغه خبره پکاري چې صفا ستره نو و اذا خلو هر کله چې دی یوازې شي الی شیاطینهم اغه خپل شیطانانو مرګرو سره ګور اغه خپل مرګرو ته ولا شیطانانو چې د خدای د دین نقطه نقصان ورکیه نو شیطان ورته الله ویلي دغه نه وخت شیطان اډوستنه چې د خدای د دین دشمن د خدای دین ته نقصان ورکي قالو ندی وای ان معکم بشک من خو تاسو سره یو اغه خپل کافر نور کافرانو ته وی مون خو تاسو سره یو انما خبر ادا د بلنه د نحنو مونږه مستهزئون مون خو ټوکې کوون کیو مون خو ټوکې کوون اس یو خبر اضافي کوم په دې معاشره کې زمون هر قسم اخلاق او هر قسم کردار روان دي خدا چا پسې ټوک او مسخره کول د دین علاوه اس اضافي خبره کوم دا ګور ډېر لوی جرم دی دا ګور ډېر لوی ګناه ده او زمون معاشره کې دا ډېره کمزوري ده چې یو سړی د خدای غریب کینا چې لکشان غریب شي هغه ته بیا خپل نوم وسوک نه وي بس یو نوم پکې دی او هغه مشهور کی الله فرمایي چې د ایمان نه پس لوی جرم چې کم دی چې تکیه هغه دا دی چې یو انسان ته غلط نوم واخلي غلط نوم چاته غشتل دا انتهایی چې کم دی ګناه ده انتهایی د نه ځان ساته بل مدا خبر ارس کولا سي اضافي سي انتدا خبر رااله چې په کورونو کې ماشومان په بدل نوم مشهور وي تمین نه ورته محبت نه ورته یو نوم خلک مشهور کی سونی ورته شروع کی بل څه سونی یو نوم مشهور کی خدغه ماشوم ترسته دانوم ډېر غټ نقصان ورکي ډېر غټ داسې مخ په ډېر اولید ډېر داسې چې هغه بیا لوی سړی داغه نه جوړ شوی دی مثال په تور داغه د بورډ کاغذونه رااله داغه د یونیورسيټي کاغذونه رااله داغه د نوکرۍ کاغذونه رااله دلته پوسټمن غریب چې کم دی په مالو کې ګرځي پلانې څوک ته نه پیژنو داغه د کور مخه ته بولړې نه پیژنو ځکه چې هغه په بدل نوم مشهور شوی نو یو ګناه ده
او دغه خبره ده چې نقصان دی نوم پورا وای نوم روانول دا لوی ډیر زیاته ګناه ده پورا نوم او نوم داسې کې خودل پکاري چې را هغه سکرانول نشي سو کې رانول نشي او بل چاته غلط نوم ماله بالکل چا پورې خندا مذاق دا ګور ډیر زیات چې کم دی د ګناه خبره ده ډیره د ګناه خبره ده بدل نوم چاته خپل ماشومان په بدل نوم باندې چې کم دی هغه قطعا چې کم دی مشهور وي خپل نوم باندې او کو نوم چروانیږي د کور نوران شي د کور نور ته خلک غلط نوم واغشتل شروع کی بیا بارم متخل بهرحال دغه اضافي خبره لغه د سره تعلق نو خو بهرحال دا اصلاح خبره انما خبره دا بلنه ده نحنو موږ چې مستهزئون موږ خو دې پورې ټوکې کوونکي الله یستهزئ الله پاک بدله د ټوک ور کوي دوی ته الله پاک به بدله د ټوک ور کوي دوی ته ويمدهم او مهلت ور کوي دوی ته ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله تعالی استهزاء ده اوس یو سړی به چې الله پاک چا پر څنګه خان دي ټوکې کوي نو د الله استهزاء مطلب دی دا دی چې د دې منافقانو د پاره به د جنت دروازه کولو کړی شي جنت به کولو کړی شي او دی باندې با فرشته داسې ځان غلي غونته کی دی روان شي جنت ته دی روان شي فورا به جګم نه دروازه ورته بند کړی شي او دی له بدی کور کې د اور دی منسته به ور ورځي څنګه تاسو تماو او بل روایت کې 10 رضی څنګه چې دغه خبره تاسو ته عرض کړه چې په پولیس سرات باندې به الله پاک د مؤمنانو ته ورانه ورکی هغه رڼا باندې بدی چې کم دی روان او داغه ور ډیر ثبوتونه په دنیا کې نشته حدیث مبارک کې راځي دا یو صحابي دی هغه وی موږ ماسختن نا وخته نبی علیہ السلام مجلس کې ناست وی هر کله چې مجلس ختم شو نو وی تیار ډیر زیات او بعد وخت کې وریا جنو د سپومې رڼامني نو تیار ډیر وی تیار ډیر وا وی چې څنګه موږ روان شو وای زما همسا چې ما سره وا هغه رڼا شروع کړه هغه همسا رڼا شروع کړه بس وی خص خپل دوه مرګریو په مشغولتیا باندې روانو وی بیا اخره کې هغه یو مرګري زمان الله رب الیدا او چې څنګه هغه لاله ته ورتاوي د پړک شو چې داغه همسا رڼا شروع کړه ګوره حدیث مبارک کړه الله پاک نو الله مسلمانانو ته د مخلص مسلمانانو په هر ځای کې چې کوم دینو رهنمایي ګوري کوي ښا په هر ځای کې نو دی ته په پولیس ورا باندې څنګه تاسو ته ماوي یو رڼا به ورکې نو دی بم داغي پرانا باندې ور روان شي جزا کاروش او چې یو قدم والی بس لاندې به ورځي نو دا هغه الله یستهزئ الله بدله د ټوک ورکې دی ته ويمدهم او مهلت ورکې دی ته مدن ويمدهم مدن د دې اصل معنی زیاتی ده زیاتې دی یو مدن دی یو امداد دی یو مدن دی یو امداد دی فرق دا دی چې مدن ټکي د شر د پاره استعمالي او امداد ټکي چې کم دی دا د خیر د پاره استعمالي الله بل ځای فرمایي کنه و امددناکم باموال وبنین موږ به امداد کو تاسو د پاره تاسو سره په مالونو سره په زامنو سره نو الله او دلته چې کم دینو مراد و یمدهم موږ ته مهلت مناته موږ واغشته و یمدهم او مهلت ورکو موږ دیته فی طغیانهم پسرکشه د دی کی یعمهون چې دی په کې حیران سرګردانه ګرځي پروا به نه یړو بس پل سر سار به بجاوی اولئک الذین دها کسان دي اشتروا چې اغشت د دی اشتروا په معنا د استحبوا ده چې دی خوخ کړي دي کفر خوخ اشتروا چې اغشت د دی گمراهی اشتروا ضلالتا چې اغشت د دی گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې معنا دا ده چې خوخ کړي د دی گمراهی په بدله د هدایت کې نو دا خو الله پاک د منافقانو ذکر کوي اوس عام ژوندۍ کې به موږ دا به ژوندۍ کې موږ لګو کنه قران خو څه کیسو کتاب نه دی چې زبس خلق وورید دا خو د هر دور سره دا فټ کیږي دا به ژوندۍ کې فټ کې اوس به وګوري هر انسان چې آیا زه چې کم دی دوه خبرې ماله مخې لراله یو خبره د خدای د رضا ده یو خبره چې کم دی د نبی علیہ السلام د شریعت ده او بل خبره د هغه مخالف ده اوس به کوم خبر اخلم اوس به کوم خبر اخلم دغه ځکه بیا د انسان پته ولګي چې هر کله دوه خبر راشي نو موږ داسې خپل په اسانه باندې چې کم دی د دین هغه خبره پریدو سو کو یار به تاسو مجبوری ده دغه ټیم کې بیا مجبوری شو اسونه د افسوس خبره ده
نو الله فرمای دې منافقانو دا لوی تاوان وکړو چې هدایت پرې خود قرآن پرې خود الله پرې خود پیغمبر پرې خود صحابه پرې خود او گمراهی لارې اختیار کړ. فما ربحت تجارتهم پس هیڅ فایده باور نه کی دیتا تجارتهم تجارت دتی یعنی دې تجارت دیتا اس فایده ور نکړه. شاه عبد العزيز رحمت الله علیه فرمای چې هر کله الله تعالی انسان دنیا ته راولېږي نو دته عمر او د عمر د تیرولو چې څونه اسباب دي هغه ټولې ورسره راولېږل. انسان چې الله پیدا کو لومبه ورته د ځمکې ماحول غوړې برابر کړه. دا چې تاسو په دې باندې ساينسي تحقیق وکړي چې په دې هوا کې کم قسم ګیسونه دي، اکسیجن دی پکې، هایدروجن دی پکې، پلانی ګیس دی، دادی د ژوندۍ د تیرولو اسباب هغه ټول الله د انسان د پیدایش نه مخکې په دې ځمکه برابر کړ. نو هغه ټول اسباب یې دله برابر کړ. اوس ګوري الله پاک چې دې اسباب سره دې د دنیا سيزونه اخلي او که آخرت اخلي چې فانی ده او کنه د آخرت نعمتونه په اخلي. دا دې اوس څنګه استعمالي، په کوم طریقې سره استعمالي؟ نو ځکه الله فرمای چې اشتروا فما ربحت تجارتهم پس هیڅ فایده ور نکړه دي ته تجارت د دي وما كانوا مهتدين او ندي په سم لار روان شو، بس هدایت ته پات شو، د کامیابی لار ته پات شو. مثلهم مثال د دي کمثل الذي پشان د هغه کس دی استوقد نارا چې بلکړي وی اور درنا د پاره په خوا خلکو چې کم دی ګرځیده بزان سره ټارچونه خونو کړ نو چې تا اور به بلکو بس هغه باندې به خپل غرنا حاصلول او گزاره به پکوله چې بلکړي وی اور. فلما بیا هر کلا اضاءت چروخانه کی ما حوله چاپیر زید د نور بل شي چاپیر رڼا شو. ذهب الله نبوز الله پاک بنورهم اغرنا د دی الله پاک د دی غرنا د دینه فورا ختم وترکهم او پریدی دی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې دی بیا اسنمین. نو دقه سیدی چې کم دین د مسلمانانو سره ځان نږدې کوي او ناسا په چې کم دی ډېر مطلبونه دي لکه ظاهری دی مسلمان سره ځان نږدې کوي او ناسا په د جهاد حکم راغی. نو چې د جهاد حکم راغی او منافقانو به د جهاد خبره ووریده نو بس اس قیامت د پیراغ بل ځکه راځي د اصل مخه راشي ان شاء الله. الله فرمای چې دی نو مورې ته به چې بدیته د مرګ اعلان چاوک د مرګ اعلان ورته چاوک دومره دی باندې چې کم نینو یار راشي. او ظلمات چې کم دی دا مختلف قسم چې کم دی د تیارو ته وایي، یعنی د کفر تیاری ته وایي، د منافقت تیاری ته وایي، د دروغ تیاری ته وایي، د شهوات او د نفس تیاری ته وایي، د قبر تیاری ته وایي، هر قسم تیار الله وی دغه تیارو کې بس پاتې شو. لا یبصرون دی بیا هیڅ نه ویني. سمون کانو دي د حق د اوریدلو نه په دې وګونو دي د حق خبره نه وي. بوکمن ګونګیان دي د حق ویلو نه چې په خپل باندې سم خبره وکړي د الله او د الله د پیغمبر علی السلام خبره وکړي. عمیون اوړاندې دي د حق د لیدلو نه. نګوره چې یو سړی د الله دین سره تعلق کمزورې ک نګوره الله رب العزت وته کونو موي چاړای مرته وي او لوندې مرته وي. نو دا بسونه بدقسمتي چې انسان الله خپل صحت ورکړ دی ټیک ټاک ته او دې چې کم دی بے پروا. دا څومره ز په دې خبره دی دا یو خبره ما ډېر خپکه ز سکول کې په دې باندې ډېر زیات زور کوم چې د خدای مسلمانانو ټول شپه د سره الله احسان وکړ چې تا په خپل کور کې شپه تیر کړه. دا د تاسو ته پته را څوک غریبانان په هسپتال کې شپه تیر کړي ټول شپه زری شي مریض تم تکلیف او چې ورسري غریب مسره زری شي. څوک په جیل کې شپه تیر کړي، څوک چې کوم نه پتاڼه کې شپه تیر کړي، څوک په بل تکلیف کې شپه تیر کړي، څوک په بل تکلیف کې. تا باندې الله رحم وکړي چې کوم نه پکور کې شپه تیر کړه. داغه نن دا جواب شو چې تا لومبه شروع دروازه شروع دی لومبه د الله د نافرمانه نه وکړه چې ورګه شپه در باندې خطر کړه چې لومبه خطا خپکم د ساري مظلمه نه پاسه څومره د تباہی خبره ده. او نن سپي خدا سيدي چې انسان په خوب باندې موړ شي. خو افسوس خبره ده چې د ژوندۍ هغه اصول ټول بدل شوي. په دې باندې به فخر کوي زه خو چې 12 بجې یا 2 بجې ود کېږم. دا کم د فخر خبره ده بے غیرته. دا د فخر خبره ده چې سار به اړولې پروت او مون لرا نشي. دا خوستانه بے غیرته بل ډوشتنه د خدای پیغمبر مخالفت کې دې منه ته فخر کې دې منه ته خوشحالي کې
د سحر ماسختن د خدای پیغمبر علیه السلام فرمای سنت طریقه دا ده چې وختي خپل سمله خپل کاروبار برابر کا خپل کار روزگار درس او تدریس ډوډۍ غرسي ا برابر کا بس وختي سمله سار بخکل وختي پاس پرن وخت کې جما په خیال چې سړی هر څه برابر کی کنه نو چې دی بس چې دا لس بجې خه کافی نا وخت دی خه کافی نا خنو تاسو سوچو کې کني ز خپل چې کم دی دا مال چې خپل لغه برابر کم کس وظیفه را ته پاتې خو هغه کوم که برابر کړی می وی بس چې نهنی بجې کیږي لس بس برستن مې اوس نو بس سړی خه په خو موړ شي خه مزیدار سار وختي کته منځله پاسې کته جودله پاسې خه مزیدار منځبه مو کې او بدن ممدې ته مشي نو چې ته 2 بجې ود شي او بجې ود شي نو په خپل بیا سر د پاسې دونه نو کم اس کم دی لکانو ته زما دا یو مینت یو زاری د خیر د زور خو مې پینشته خو مینت خو ورته کوم کنه چې خیر د کوشش وکې د عادت کې خپل فرق راولې دغه د نور خلکو دغه نه دی پکار تابعداري چې نور خلک داسې کی دا د مالدارې او دا چې کم دی د ماډرنایزیشن یو نه خده چې ماسختن بنی مشپه بود کېږم او دروازه بنی مورس کې پاسم دا غلطه خبره ده نو الله فرمای سمون کانه دي دوی بوکمون چاړاګان دي ګونګیان دي د حق د ویلونه عميون لاندې دي د حق د لیدلونه فهم لا يرجون پس دي نراګرځي حق تا بسم الله اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن واذا لقوا الذين وحدي ملاقات کی د هغه خلق سره هغه کسانو سره امنو چې ایمان وروړي قالو ندي وای آمنا ایمان وروړي دي مونږه واذا خلو هر کله چې دي आवाज شي الا شیاطین مخبل شیطانانو ملګرو سره قالو ندي وای غیتا انما کوم بشک مونږ تاسو سره یو انما خبر دا د برنا دا نحنو مونږه مستهزئون مونږ ټوکې کوونکیو الله پاک یستهزئ بهم بدل د ټوک ورکې دوی ته و یمدهم او مهلت ورکې دوی ته فی طغیانهم پسر کشه د دې کیا مهون دی حیران ګرځي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلاله جاغشت دی گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس هیڅ پیدا ورنکړه دوی ته تجارت دي وما كانوا محتدین او ندی پس مل روان دي مثلهم مثال دي کمثل الذی بشان ده کسته استوقد نارا چې بلکړي وی اور فلما بیا هر کلا اضاءت روخانه کی ما حوله چا په رزید دنا ذهب الله نبوذ الله پاک بنورهم رڼا ددی وترکهم او پری دی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې دی نه پویږي دی نه ویني سمن کان دي بکمن ګونګیان دي عميون وړاندې دي فهم لا يرجون پس دي نرا ګرځي حق صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم دا کتاب نن ان شاء الله شروع کوو چې کوم سلسله روانه و د کتاب هغه مرګري سار شي خیر دی او کدا سي نورم بل مرګري خواهش کوي په خپل طبيعتي ساري نو هغه دي سار شي ټول ته اجازه دعا وکړه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد لله اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر محمد صلى الله عليه وسلم دعا وکړه الله مغفرت نصیب خدای پاک دی وبخي الله پاک دی وبخي صلی الله تعالی جزاک الله خدای پاکم خوشاله